نو موږ له هم پکار دي زموږ او ستاسو په کور کې نوکر یا ملازم وي، په کارخانه کې وي، په دکان کې وي، په دفتر کې وي، یا زموږ او ستاسو کشران وي، نو موږ له هم دغه شانتې په خوږو او درنو الفاظو سره هغې رابلل پکار دي او د هغې نه کار اخیستل پکار دي. موږ د لږ ساعت لپاره سوچ وکړو خو زما او ستاسو خادم وي، زما او ستاسو نوکر وي، زما او ستاسو ملازم وي یا زما او ستاسو کشر وي او هغه زما او ستاسو کار ونه کړي، نو آیا موږ هغه ته داسې په خوږو الفاظو وایو او داسې په درناوي د هغه نوم اخلو؟ بلکې خدای پاک دې موږ ته معافي وکړي چې زموږ کار خو لا کشر یا ملازم یا نوکر خو پرېږده چې یا یار دوست یا بل څوک ونه کړي، نو موږ ډېر په سختو الفاظو کې هغه رابلو چې دا کار دې ولې نه دی کړی او تا ته زما خبره او خبره نه ښکاري، نو موږ غوسه شو. نو دې کې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ لیډر کېدی نشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ شخصیت کېدی نشي او باوجود د دې دونه غټې مرتبې الله رب العزت هغه له دا دونه لوی مقام ورکړی وو، نو هغه شانتې الله رب العزت هغې ته ډېر ښه اخلاق هم ورکړي وو چې د یو 10 کالو ماشوم دی چې د هغوی خدمت کوي او هغه کار پسې لېږلی شوی دی او هغه لاړ شي هلته په لوبو کې مشغوله دی، بیا هم ورته بدې ردې نه وایي، سخت الفاظ نه استعمالوي، وخیټه کوي یې نه، بلکې په ستا او په درنو الفاظو ته ورته وایي یا انیس اذهب حیث امرتک، ای وړوکي انسه لاړ شه د هغه کار دپاره د کوم دپاره چې تاسو ما لېږلي یې. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعده. نن چې کومه واقعه ده د نبي کریم صلی الله علیه وسلم یو وړوکی خادم و د هغه نوم انس بن مالک رضی الله تعالی عنه. چونکې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په نارینه اولاد نه پیدل، نو ام سلیم رضی الله تعالی عنها خپل زوی انس بن مالک رضی الله تعالی عنه چونکې ستاسو په کور کې نارینه اولاد یعنې ماشوم ستاسو نشته دی، نو دی به ستاسو خدمت کوي، د کور په کار کې به دی ستاسو خدمت کوي. نو فرمایي چې نبي کریم صلی الله علیه وسلم به چې چاته پیغام لیږه یا څه سوال جواب به یې لیږه یا څوک به یې راغوښتل، نو انس بن مالک رضی الله عنه به یې لیږلو. نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي کان رسول الله صلی الله علیه وسلم من احسن الناس خلقا، چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم اخلاق په ټولو انسانانو کې ډېر اوچت اخلاق وو. نو حضرت انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي والله لقد خدمت 7 سنین وفي روایت 9 سنین، او په الله پاک مې د قسم وي چې ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم 7 کاله یا په یو روایت کې راځي چې 9 کاله خدمت کړې دي، خو چاته هم داسې نه شوی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته څه کار ویلي وي او ما هغه پریښي وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته په سختو الفاظو کې داسې ویلي وي چې دا کار دې ولې نه دی کړی، یا داسې هم نه دی شوی چې یو کار ما کړی وي او نبی کریم صلی الله علیه وسلم ما ته فرمایي په سختو الفاظو کې چې دا کار دې ولې کړی دی. نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي دی خو چونکې ډېر زیات وړوکی و د 10 کالو یو ځل زه نبی کریم صلی الله علیه وسلم څه کار پسې لېږلی ما، نو ما ورته ووي چې والله لا اذهب، چې په الله پاک مې د قسم وي چې زه به نه ځم، او وي زه لاړم او بازار کې خلکو لوبې کولې وي، زه هم ورسره په لوبو شوم. وي ډېر وخت تېر شو، نبي کریم صلی الله علیه وسلم بهر راغی او وي زه خو بهر ولاړم خلکو سره مې لوبې کولې، وي زما په اوږې داسې لاسونه کېښودل او وي موسکې وو. وي چې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته وکتل، وي ما ته وفرمایل یا انیس اذهب حیث امرتک، ای وړوکي انسه لاړ شه د هغه کار دپاره کوم دپاره چې تاسو ما لېږلی دی. نو وي ما ورته ووي چې حجي اوس به لاړ شم او پس د هغې نه وي زه هغې کار پسې لاړم. زما خوږو پښتنو میندو خویندو کشرانو او همزولو موږ د لږ ساعت دپاره سوچ وکړو خو زما او ستاسو خادم وي، زما او ستاسو نوکر وي، زما او ستاسو ملازم وي یا زما او ستاسو کشر وي او هغه زما او ستاسو کار ونه کړي، نو آیا موږ هغه ته داسې په خوږو الفاظو وایو او داسې په درناوي د هغه نوم اخلو؟ بلکې خدای پاک دې موږ ته معافي وکړي چې زموږ کار خو لا کشر یا ملازم یا نوکر خو پرېږده چې
چې یار دوست یا بل څوک ونه کړي نو موږ ډېر په سختو الفاظو کې هغه رابلو چې دا کار دې ولې نه دی کړی او تا ته زما خبره او خبره نه ښکاري نو موږ غوسه شو. نو دې کې موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ لیډر کېدی نشي، د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه غټ شخصیت کېدی نشي او باوجود د دې دونه غټې مرتبې الله رب العزت هغه له چې دا دونه لوی مقام ورکړی وو نو هغه شانتې الله رب العزت هغې له ډېر ښه اخلاق هم ورکړي وو چې د یو لسو کالو ماشوم دی چې د هغوی خدمت کوي او هغه کار پسې لېږلی شوی دی او هغه لاړ شي هلته په لوبو کې مشغوله دی بیا هم ورته بدې ردې نه وایي، سخت الفاظ نه استعمالوي، وخیټه کوي یې نه بلکې پستا او په درنو الفاظو ته ورته وایي یا انیس اذهب حیث امرتک، ای وړوکي انسه لاړ شه د هغه کار دپاره د کوم دپاره چې تاسو ما لېږلي یې. نو موږ له هم پکار دي خو زموږ او ستاسو په کور کې نوکر یا ملازم وي، په کارخانه کې وي، په دکان کې وي، په دفتر کې وي یا زموږ او ستاسو کشران وي نو موږ له هم دغه شانتې په خوږو او درنو الفاظو سره هغې رابلل پکار دي او د هغې نه کار اخیستل پکار دي. خدای پاک دې ماله او تاسو له په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. یا الله زموږ اخلاق درون درانه او خواږه اخلاق جوړ کړي. یا الله موږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم پوره پوره اتباع را نصیب کړي. یا الله د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې څومره خواږه او درانه او اوچت اخلاق وو یا الله هغه شانتې اخلاق په موږ کې زموږ په اولاد کې زموږ په دې قوم کې مسلمانانو کې الله پیدا کړي او یا الله موږ د یو بل عزت کوونکي جوړ کړي، د یو بل سره محبت کوونکي جوړ کړي، په کشرانو باندې یا الله شفقت کوونکي جوړ کړي او د مشرانو قدر کوونکي جوړ کړي او یا الله موږ د یو بل په خدمت کې استعمال کړي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين برحمتك يا ارحم الراحمين.